اوس کولی سئ چې هر اے آی ماډل بغیر د انټرنیټ څخه په 100% اطمینان سره وکاروئ. طریقه خورا اسانه ده. تاسو لیدلی سئ زه پر خپل موبایل کې دا اپلیکیشن راخلاصوم او ورته لیکم What is the capital of افغانستان؟ د افغانستان پیداښت څه شی ده؟ له دې نه وروسته راځم پر خپل موبایل کې انټرنیټ بندوم. ډیټا هم بنده سوه، ترڅنګ یې وای فای او بیا په سینډ اپشن باندې کلیک اخلم. مونږ ته ځواب راکړ کابل. دوهمه پوښتنه د سی وي اړوند کومه او بیا په سینډ اپشن باندې کلیک اخلم. ګرانو ملګرو، زما د موبایل ډیټا بنده ده، وای فای هم نه ده کانیکټ. دغه اپلیکیشن مخکې د کمپیوټر دپاره موجود او تاسو کولی سو چې چټ جی پي ټي بدون د انټرنیټ څخه یوازې په کمپیوټر کې وکاروئ. مګر پر دا ویډیو کې تاسو ته یو نوی اپلیکیشن معرفي کوم چې په مرسته به وکولی سئ هر اے آی ماډل پر خپل موبایل کې په وړیا ډول وکاروئ. انټرنیټ ته اړتیا نه لري، په آفلاین ډول کار کوي. نور مو وخت نه نیسم، که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې هره معلوماتي ویډیو تر رضاسې در ورسیږي. راځو د موبایل سکرین ته دا طریقه سټیپ بای سټیپ له تاسو سره شریکوو. ګرانو ملګرو، دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور یا هم اپ سټور راخلاص کړئ. په سرچ لټون برخه کې ولیکئ پاکټ اے آی. د لیکلو وروسته همدا کلمه سرچ کړئ. پر دې نوم باندې زیات اپلیکیشنان جوړ سوي دي. تاسو راسئ دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ کوم چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. که چیرې تاسې یاد اپلیکیشن پیدا نه شو کړی کوم چې تاسو ته د موبایل په سکرین ښکاري، نو ما ته کامنټ وکړئ، لینک به زه له تاسو سره حتمي شریک کړم. له دې نه وروسته په دې ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړئ. دا ډاونلوډېږي، انتظار ورته وکړئ. د ډاونلوډ نه وروسته راسئ همدا اپلیکیشن راخلاص کړئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته لیکل سوي دي نو اے آی ماډل اویلیبل. نو تاسو به په دې پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. که چیرې دا نه کلیک کوئ نو راسئ په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ. دلته دا اے آی ماډلونه شتون لري. هر یو چې ستاسو په کار وي همغه خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ. له دې نه وروسته دا بیا په وړیا ډول کار کوي. انټرنیټ ته اړتیا نه لري. لومړي ځل دپاره تاسې چې کوم اے آی ماډل څخه استفاده کوئ هغه باید خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو په ورډ یا هم مایکروسافټ افیس کې کار کوو، په همدې ترتیب سره تاسو کولی سئ دا اے آی ماډلونه هم وکاروئ. اوس ما په کار ده که نه دغه 3-4 اے آی ماډلونه په دې کې شتون لري. هر یو مختلفې سیو لري. لومړنی اے آی ماډل تقریبا 2.5 جی بي سیو لري چې تاسو باید خپل موبایل سره ډاونلوډ کړئ. اوس په دې کې ځینې اے آی ماډلونه داسې دي چې هغه کم سیز لري، یعنې حجم کم ده. تاسو کولی سئ خپل پیدا او ډاونلوډ کړئ. اوس زه راځم په دې کې دلته ښکته یو اے آی ماډل ده چې تقریبا د هغې سیز 440 MB ده. د ډاونلوډ دپاره پر همدې اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ډاونلوډ روانیږي. 840 MB سیز لري. په ډاونلوډ باندې مې کلیک واخست. دا نو انټرنیټ ته اړتیا لري ترڅو ډاونلوډ سي. زه پر ډاونلوډ اپشن باندې کلیک اخلم او دا ډاونلوډ روانیږي. د لږ ځنډ انتظار وروسته دا به کمپلیټ سي. له دې نه وروسته بیا تاسو که چیرې د خپل موبایل انټرنیټ ډیټا بنده کړئ بیا هم دا کار کوي. کومې پوښتنې چې تاسو لرئ هغه کولی سئ له همدې سره شریکې کړئ او ځواب یې ترلاسه کړئ. پر دې کې مختلف اے آی ماډلونه شتون لري، خو ځینې محدودیتونه به دا ولري، لکه هغه کړنې چې موږ تاسو په آنلاین ډول د یو اے آی ماډل څخه تپوس کوو هغه موږ ته معلومات راکوي. شاید ځینې محدودیتونه دا اپلیکیشن ولري. اے آی ماډلونه یو اوپن اے آی ریسورس سافټویر ده چې تاسو کولی سئ هر ځای او هر وخت ورڅخه استفاده وکړئ، که هغه په کمپیوټر کې وي او یا هم موبایل کې. کمپیوټر ډېر پخوانی موضوع ده چې تاسو ورڅخه په آفلاین ډول استفاده کوئ، مګر دا پر موبایل کې یوه نوې طریقه ده. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې معلوماتي وي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. ډابېږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، خیر چارې، الله مو مل شه.